نبی علیہ السلام یو ورځ صحابه داسې ناسو تفوس یې ترې وکړو چې هلکه نن ورځ په تاسو کې چا روژه نیولې ده؟ نو ابوبکر وویل یا رسول الله ما نیولې. بیا یې وفرمایل چې نن ورځ تاسو نه چا جنازه کړې ده؟ بیا ابوبکر وویل ما کړې یا رسول الله. بیا نبی علیہ السلام وفرمایل چې نن ورځ چا په یو مسکین باندې طعام خوړلی دی؟ ابوبکر بیا لاس چت کو یا رسول الله ما کړی دی. بیا نبی علیہ السلام وفرمایل چې نن ورځ د بیمار فرسی چا کړی ده؟ د یو بیمار پوښتنه چا کړی، تفوس چا کړی دی؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ما کړی ده. نبی علیہ السلام فرمایل چې دا صفات پچا کې راجمع شي الله رب العالمین به جنت ته داخلوي. وسو شارحین د دې حدیث وایي چې یا دا په یو ورځ کې پچا کې راجمع شي چې یو ورځ کې دا انسان روژه هم وي، د مسجد د طعام هم ورکړی وي، د چا بیمار فرسی هم کړي وي او د جنازه هم کړي وي او دا روژه هم وي. دا صفات په دې انسان کې راجمع شي، په دغه ورځ باندې دا وفات شو الله رب العالمین به جنت ته داخلوي. او بعض شارحین وایي چې نه، پچا کې دا صفات موجود وي هغه هره ورځ کې وي، یعنی سړي کې دا صفات وي چې هغه جنازو ته ځي، دا صفت ورکی وي چې هغه مسکین ته طعام ورکوي، د مریض بیمار فرسی کوي او دغه شان جنازې کوي، روجې نیسي. الله رب العالمین با د انسان چې جنت ته داخلوي. ګوره د عمل موږ او تاسو کو د نن عهد وکړو، یو انسان عهد دا وکړي چې یاره سبا زه د عمل کول غواړم، نو آلریډي موږ او تاسو خو روژه یو کړ، جنازه چېرته وګورو جنازې ته لاړ شو. د نیکۍ چې کله ته هرس کې نو هله به ته جنت ته داخلېږي. جنت داسې آسان کار هم نه دی او آسان هم دی. که موږ او تاسو سبا یا د عهد وکړو چې هلکه روژه خواصیم یم راشه یو جنازه ورسه وکړه او بیا به دې کلي کې څوک مریض دی د هغه تفوس وکړم او بیا یو چا مسکین ته طعام ورکم، صدقه ورکم، نو په دغه ورځ کو ته وفات شوي الله رب العالمین به تا جنت ته داخلوي. نو ګوره دا د عهد د ځان سره وکړو، معمولي غوندې عمل دی، خو د عمل که موږ او تاسو یو پیر د عهد وکړو چې یاره د عمل زه سبا کوم، الله رب العالمین به موږ او تاسو ته د هغې توفیق تاسو درکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.